السلام علیکم دوستانو، نن در سره یوه نبوي وظیفه شریکه کوم چې انشاءالله هر کس چې دا وظیفه وکړي د هغه کس په ژوند کې به بدلون راولي. یعنې که غواړي خپل قسمت خلاص کړي، خپل تقدیر خلاص کړي او خپل ویده قسمت را بیدار کړي، نو دغه وظیفه وکړي. دا وظیفه به ستاسو ژوند بدل کړي. دا وظیفه به ستاسو ته د دنیا ټولې خوشحالیانې در نصیب کړي او دا وظیفه به ستاسو زندگی د جنت په شانتې جوړه کړي او دا وظیفه به ستاسو د زندگی ټول مشکلات ختم کړي، ځکه چې ډیره بهترینه، باکماله، طاقتوره، مجربه وظیفه ده. زه یې نن درته ښایم او دا هم نبوي وظیفه ده. انشاءالله که یې چیرې یو ځل وکړئ، بیا به هیڅکله دا محسوس نه کړئ چې مثلا هغه وظیفه چې موږ کړې هغې وظیفې موږ ته څه نه دي راکړي. یعنې که تاسو سوچ او فکر وکړئ، انشاءالله دا وظیفه چې څومره طاقتوره، څومره مجربه ده، که ستاسو حاجت وي مثلا له ډیره وخته پوره شوی نه او تاسو یې پوره کول غواړئ، هم به انشاءالله هغه ستاسو حاجت دغه وظیفه در پوره کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، زه چې د معراج په شپه باندې کله وختم، یعنې تلم اسمانو ته، ما یو غټ دریاب ولیدی. یعنې دومره دریاب نبی علیه السلام فرمایي چې د دې سر او پای الله ته معلوم چې څومره به و. بیا مې پر دې دریاب باندې مثلا یو مرغه ولیدی. کله چې مرغه ولیدی، نو کم انسان چې دا توري ووایي سبحان الله، نو هغه مرغه د خپل وزرې مثلا وښوروي، او کم انسان چې دا ووایي الحمدلله یا والحمدلله، هغه مثلا دا مرغه دا وزر خلاص کی. او کم انسان چې الله اکبر ووایي، نو هغه مرغه په دې دریاب باندې ننوځي. کله چې ننوځيږي، نو کم انسان چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وایي، هغه انسان له دریاب څخه راووځي، د خپلې وزرې ورپوي او د ده له وزرو څخه چې څومره اوبه تویېږي، دغومره فرشتې الله پیدا کړي. یعنې هغه فرشتې چې الله پیدا کړي، بیا دغه فرشتې د دې انسان لپاره مثلا چې څومره څاڅکي دي، دومره فرشتې الله پیدا کړي، دا ټولې د هغه انسان لپاره دعاګانې کوي، د هغه انسان لپاره د خیر، د خوشحالي څه غواړي. کم انسان چې دا عمل کوي، ګورې څونه طاقتور عمل ده، څونه کوچنی ده پر خوله باندې، لیکن په حقیقت چې انسان د دې خبر چې هېڅکله به یې پرېنږدي. او داسې څومره د آخرت ګټې لري، دغومره د دنیا ګټې هم لري. وظیفه د هغه د کم چې مې درته وښودله. زه طریقه په پای کې درته ښایم چې څنګه بیا وایاست، خاص پر هغه ډول بیا وایاست. تر هغه مخکې زه د دې کرامات، د دې مثلا فضایل له تاسو سره شریک کوم، د دې لپاره چې ستاسو پر دې وظیفه باندې ښه یقین راشي. کله چې ستاسو پر دې وظیفه باندې ښه یقین رالی، عقیده مو ورباندې مضبوطه سوه، بیا چې تاسو په هغه وظیفه باندې شروع وکړئ، په هغه وظیفه باندې به تاسو خوند واخلئ، د هغه وظیفه په قدر به تاسو پوه سئ، د هغه وظیفه په تاثیر به، په کراماتو به تاسو پوه سئ. که چیرې تاسو ته د کمې وظیفې فضایل نه وي معلوم، د کمې وظیفې کرامت نه وي معلوم، د کمې وظیفې مثلا طاقت نه معلوم، بیا چې تاسو هغه وظیفه کوئ، چندانې بیا په خوند نه سئ پوه او چندانې به تاسو یقین ورباندې مضبوط هم نه وي. کله چې ستاسو یقین ورباندې مضبوط نه وي، بیا هغه وظیفه چندانې ستاسو لپاره تاثیر کوي هم نه. ولې؟ وظیفه خو هغه وظیفه ده، خو ستاسو په خوله کې کار ده، ستاسو په عقیده کې کار ده. پخوانو خلکو متل نه و کړی، علم ترکی هر څوک وایي، خوله د ملا عثمان غواړي. یعنې وظیفه خو هر څوک کوي، خو د هغه انسان وظیفه تاثیر کوي، د کم انسان وظیفه چې عقیده مضبوطه وي، د کم انسان چې پر وظیفې باندې یقین مضبوط وي، عقیده او یقین چې مضبوط سو، بیا دا وظیفه ډیره زر تاثیر کوي. نو دا وظیفه به تقریبا کم از کم داسې کوئ، زه طریقه درته ښایم، 80 واره به په ورځ کې وایاست، 80 واره کې له لمانځه نه بعد وایاست، کې په لمانځه کې وایاست، کې دغسې ناست ولاړ په هر وخت کې تاسو ویلی سئ. وظیفه دا ده، زه یې په کمنټ کې لاندې دا وظیفه در کوم، له غځی څخه یې هم یادولی سئ. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس دا وظیفه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم. کله چې دا وویل د خپل حاجت خپل مقصد لپاره دعا وکړه، دعا به الله قبول کړي. او دا پر تسبو باندې هم تاسو ویلی سئ، دغه سي پر ګوتو باندې هم ویلی سئ. لمانځه نه بعد که یې ووایاست خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې په هغه ځای کې تاسو ته د دعا موقع یي، او هغه دعا چې له لمانځه نه بعد کیږي هغه په هغه کې ډېر امکان شته چې انسان تقدیر بدل کړي، په هغه کې ډېر امکان شته چې د انسان قسمت بدل کړي له لمانځه نه بعد. ولې ځکه چې د انسان ټوله توجه د الله طرف ته وي، ټوله د عبادت طرف ته وي، او انسان سره په دې وخت کې شیطان ملګری هم نه وي، نو په دې وخت کې د انسان دعا ډېره زر قبلیږي. که کوشش وکړي د لمانځه په دوران کې وکړي ښه خبره ده، که نه دغسې په نور عام وختو کې هم کولی شي، کوم مشکل نه لري. خو کم وخت چې مثلا ما تاسو ته دروغ ووایي چې مثلا لمانځه نه بعد چې کوئ هغه وخت یې ډېر خوندور وخت په هغه وخت کې هم کولی شي. نو دا وظیفه و دوستانو له نورو سره هم شریکه کړئ. پر الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت